یو رکوټ غوندې اندام ورکړی دی چې هغې ته ژبه وایي، عربی کې ورته لسان وایي. دا ژبه یو پوټینې غوندې اندام دی او د غوښې یو وړه غوندې ټوټه ده، خو کمالات هم ډېر زیات دي او نقصانات هم ډېر زیات دي. دا ژبه که یو سړی په ښه کې استعمال کړي دومره کمالات دي چې د هغې اندازه نشته، او دا ژبه که یو سړی په بدو کې استعمال کړي تاوان او نقصان یې دومره دی چې دومره د بل څیز تاوان او نقصان نشته. په دې ژبه که ذکر کې لوړ مقام پہ حاصلېږي، په دې ژبه که درود شریف وی لوړ مقام پہ حاصلېږي، په دې ژبه که استغفار وی الله ته پرې ډېر لوی نزدېکت حاصلېږي. په دغه ژبه که یو کافر الله په دربار کې توبه وباسي د 200 کالو کفر او ګناه پې الله بخي. په دغه ژبه که څوک ښځې سره په خوشحالۍ خبرې وکړي الله پې ثواب ورکوي. په دغه ژبه که ښځه خاوند سره په مینه خبره وکړي الله پې اجر ورکوي. په دغه ژبه که یو مسلمان بل چاته صرف رکوټې غوندې ټکې وایي چې السلام علیکم ورحمت الله الله پې اجر ورکوي. په دې ژبه چې سړی انټوشي وکړي او دی الحمدلله وایي ثواب دی پې. په دې ژبه که بل چا انټوشي وکړه او تا وایي یرحمک الله بیا پکې ثواب دی. په دې ژبه که د بانګ ووایي ثواب دی، که اقامت ته وکړو ثواب دی، که تلاوت ته وکړو ثواب دی. په دې ژبه که د مسلمان ته لاره وښودله بیا پکې اجر او ثواب دی. خو که دا ژبه یو مسلمان د 100 کالو مسلمان په یو پوټینۍ ګناه کې استعمال کړه نو دی پې د ایمان نه خلاصېږي او کافرېږي هم ګورې. په دې ژبه که تا غیبت وکړو لویه ګناه دې وګټله. په دې ژبه که تا کنځل وکړل بیا دې لویه ګناه وګټله. په دې ژبه که تا مسلمان ته سپک وکتل او د مسلمان ټوقه دې وکړه بیا لوی جرم او ګناه ده. او په دې ژبه که د پلار سره ستغه وکړه، مور سره دې ستغه وکړه، یا پلار ښځې بچو سره ستغه وکړه بیا پې ګناه حاصلېږي. ګوره وړه غوندې ژبه ده، نقصانات یې څومره دي او فایدې یې څومره دي. دومره غټې فایدې چې د هغې څه انتها نشته.